سلامونه. تاسې به د واتس اپ په اړه اورېدلي چې لومړي جنوري نه یا لومړي تاریخ نه کله چې کال نوی شو، اول جنوري 2015 نه به په بعضو موبایلونو کې د واتس اپ په بشپړ ډول کار پرېږدي، یعنې دې موبایلونو کې به کار نه کوي. نو هغه لپاره واتس اپ شرکت یو څو موبایلونو لیست هغه کړی دی، خپور کړی دی. نو زه به تاسو سره هغه لیست شیر کړم، شریک به یې کړم چې تاسې هم پوه شئ چې کومو موبایلونو کې واتس اپ به نور کار پرېږدي. زه به تاسو سره هغه لیست شریک کړم. ما یو ویډیو جوړه کړې ده، هماغه ویډیو به زه تاسو ته ښکم. نو دغه ویډیو ده تاسې لیدلی شئ، یا دا لیست چې کوم ما کړی دی اماده کړی مې و، دې تاسو سره شریکوم. سامسونګ شرکت چې دی، سامسونګ کمپنۍ چې ده، د هغې ګلیکسي S3، ګلیکسي نوټ 2، ګلیکسي S3، همداسې ګلیکسي S4 مینی، او په موټرولا شرکت کې یا موټرولا کمپنۍ دغه موبایلونه یا دا ماډلونه به پکې نور کار نه کوي. موټو جي فرست جنریشن، ریزر HD، موټو E 2014، HTC One X پلس One X، ډیزایر 500، او ترڅنګ یې بیا په LG هغه کې اپټیمس G، Nexus 4، G2 مینی، L90، او سونی شرکت کې اکسپیریا Z، اکسپیریا SP، اکسپیریا T، اکسپیریا V. نو دغه موبایلونه یا دا ماډل به د سونی په هغه کې هم کار نه کوي. یو څو انځورونه هم تاسو سره شریکوم. دغه موبایل انځورونه چې دي د لیست مې هم تاسو ته کړی دی، نو تاسې هلته لیدلی شئ. مخکې خو مې ورته نومونه واخیستل، اوس یې بیا هغه عکسونه مې در سره کړي چې د موبایلونو عکسونه مې هم تاسو سره کړي، تاسو لپاره مې هغه کړي وو. نو دغه موبایلونه تاسې لیدلی شئ. HTC دي، HTC کې ده، او همداسې LG کمپنۍ کې، LG کې بیا دغه موبایلونه دي، نکسس، او همداسې دغه LG موبایل چې دی. نو انځورونه مې تاسو ته د ګوګل څخه کړي دي. سونی کې هم دغه ماډلونه به نور به دې کې واتس اپ کار پرېږدي.